بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم طارق مشال او تاسو ګورئ بیٹک ټي وي. زماره اړه ډېر سلامونه منظور کی. امید لرم روغ به جوړ به او د ژوند نه به مزي اخلي. ګرانو مینوالو، څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې په ثوابه کې د بیٹک ټي وي افتتاح شوی دا، نو موږ به تاسو لا وخت په وخت خسته پروګرامونه راوړو. نو ان شاء الله دغه پروګرامونو یو باقاعده آغاز موږ د تاریخ ثوابي په نوم باندې دغه شروع کو ان شاء الله، چې د تاریخ ثوابي په حواله سره به موږ د تاسو سره د ثوابي په اړه چې څومره هم خبري وي، که هغه موږ د ثوابي د تاریخ په حواله سره وي، که د ثوابي د نوم په حواله سره وي، یا د ثوابي کې چې څومره هم دیهاتي کلی دي، مطلب د هغه په حواله سره موږ تاسو سره وخت په وخت باندې د یو کلی د هغه د نوم په حواله سره پاغي کې تاریخي شخصیت سوکو یا د هغه خلکو کردار سو د ثوابه د طرف نه. نو په دې پروګرام کې موږ ان شاء الله تاسو سره دغه شریکو. دین علاوه د ثوابه کې چې کوم مشهور واقعات شوي دي په تاریخ په حواله سره او هغه به هم موږ تاسو سره شریکو. زموږ د چې کوم لوک داستانونه دي، مثال په تور باندې کومه دا واخلو یوسف خان او شیربانو یا خادی خان او بابو، دا به تاسو کې دي چې ډیرو خلکو صرف نوم اوریدلی وي او دا غي د تاریخي پس منظر یا دغه کیسې لوک داستان نه به نوی خبر. نو ان شاء الله دغه به موږ تاسو سره وخت په وخت شریکو. او د دې پروګرام بنیاد موږ سره زموږ د خوشحالۍ خبره ده چې د تاریخ ثوابي په حواله باندې زموږ ډېر خوږ مشر، ډېر قابل، یو ډېر ښه ملګری، یو ډېر ښه استاد ضیاء الله جدون صاحب چې د تاریخ ثوابي په نوم باندې یو کتاب لیکلی دی. ان شاء الله موږ به د دغه کتاب نه په حوالو سره د دغه کتاب نه موږ چې څومره موږ ته د سلنګ ډېر زده کړه شوې ده، سلنګ ډېر علم موږ حاصل کړی دی، نو ان شاء الله دغه به موږ تاسو سره شریکو. دین علاوه که موږ سره د دې په حق لمانه نور هم څومره مواد وي، سم مشران وي، موږ سره وخت په وخت موږ براغې نه رای اخلو، موږ براغې نه زده کړه کوو، هغه به موږ تاسو سره شریکو. نو ان شاء الله پروګرام خو موږ باقاعده د دې چې کوم ریکارډینګ وي، کوم تاسو ته موي چې وخت په وخت تاسو سره موږ شریکو. نو لنډه په اخره کې به وړه شانته خبره ودا سو کوم لکه چې د ثوابه نوم ولې ویل کیږي یا د دې نوم ثوابه ولې د دې سره خوا کې پسنګ کې مانیره ده. نو ثوابه او مانیره دې ته نومونه د نومونه څنګه دي کې خوده شو د زیات تر خلکو دا کنسپټ ته چې ثوابه او مانیره دا دورونو، ثواب خان او منیر خان. د ثواب خان نه ثوابه جوړه شو، د منیر خان نه مانیره جوړه شو. خو د زیات تر پوهانو، لیکوالانو، ادیبانو یا د مشرانو چې کومه رائے ده یا په دې کتاب کې مونږه د ضیاء الله جدون صاحب چې کوم لیکل کړي دي، نو هغه داسې نه ده یا کې دي شي هغه دې سره سلنګ د سمون خوري. په دې باندې به ان شاء الله مونږ باقاعده یو پروګرام کوو، روان پروګرام به ان شاء الله مونږ د ثوابه د مانیره نه اخلو. دې سره سره بیا مونږ نور چې زمونږ کم کلی دي، کم علاقې دي یا تاریخي پس منظر چې څومره هم ده، ان شاء الله هغه به مونږ تاسو سره وخت په وخت باندې شریکو. نو امید لرم چې تاسو به ان شاء الله دا پروګرام خوښ کړئ، تاسو به موږ سره په دې کې مرسته وکړئ، تاسو باقاعده موږ سره په دې کې موږ له مشوره راکولی شئ، موږ ته چې کوم معلومات دي هغه به هم تاسو موږ سره شریکوئ. ډېره مهرباني او د لوی الله په امان.